ځوانانو په ابتکار باندې نن د نیالګیو او سرسبزۍ هغه حشر ده چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي او د جلال المآب جمهور رئیس تر مستقیم ملاتړ برخمن ده. دغه یو نیک مبارک کار ده، یو مبارک سنت ده. منګه چې نن په دې پروګرام کې ونډه اخیستې ده او دا پروګرام مو ترتیب کړی ده، هدف پکې عمده هدف دا ده چې موږ لغمان سمسور کوو، لغمان شین کوو او د لغمان لپاره نیالګي ږدو. زمونږ ځوانان، تنکي ځوانان، زمونږ خویندې، هغوی چې دلته راغلي دي، دا زمونږ تقریبا د محترم مرکزي پارک ده تفریحي، چې په دې پارک کې موږ هر سړی یو ونه ږدي. د دې پروګرام دا نن ورځ خلاصېږي نه، دا نن ورځ یې شروع ده. یعنې نن ورځ موږ په دې پارک کې نمونوي ونې ږدو. هر سړی په خپله ونه پیژني، دا به غټېږي. یو وخت کې به ډېر سرسبزه ځنګل ښایسته سیمه وي. موږ له نن نه اراده کوو چې د خدای د رضا لپاره، د سولې د ټینګېدو لپاره یوه ونه ږدو. موږ هم کېښولې، نور یې ږدو تر څو چې دا د موسم د نهال شاني جریان لري، تر هغو پورې به د موږ دا حشر روان وي. زه له دې سټیجه تنها په دې اجتماع چې دلته راټوله سوې غږ نه کوم. په ولسوالیو باندې، په دولت شاه ولسوالۍ، بادبخ یا د نجات په ولسوالۍ، د علیشنګ، د الینګار، د مرکز، د قرغهي، د دې ټولو باندې هغوی ته وظیفې سپارل سوي دي چې هغوی به ټول هره ورځ یو راپور ورکوي چې دومره ونې کېښودل سوې. زه کور مې په الیشنګ کې ده، منتها زه په خپل کور کې 5 نیالګي ږدم. دا ثواب ده، دا سنت ده، دغه د دې کمپاین برخه ده. یعنې د هغه کار. او بل عزیزانو، د درختانو د نیالګیو کېنول د ټولو انبیا علیه السلام د ټولو یو سنت ده. هر نبی، هر پیغمبر د نور دینی رسالت د دعوت ترڅنګ یو رسالت دا درلود چې د به نیالګي کېنول. نو سرسبزۍ کار ډېر زیات ثواب لري. د ثواب په نیت به موږ او تاسې ونې ږدو. او په دې خاطر چې 4 کاله 5 کاله که زموږ دا کمپاین وچلېږي، لغمان به یو شین لغمان وي، یو ډنډ به وي د ښه ماحول، د ژوند د خوندور ماحول لپاره، او سرسبزۍ نه مالامال لغمان به وي انشاءالله. جمیل خوشحالم د لغمان ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ رئیس. څرنګه چې نن دغه د تلپاتې سولې په خاطر باندې د نیالګیو کینولو کمپاین د لغمان ولایت په سطحه باندې جریان لري. البته دا د هغې پروسې یوه برخه ده چې موږ د سرسبزۍ تر عنوان لاندې یو مخکې د شلم د دلوا باندې یو پروګرام نیولی چې د هغې په جریان کې نن د تلپاتې سولې په خاطر باندې یو نیالګی کینوم. د ټول ولایتونو په سطحه باندې په افغانستان کې چې دا جریان لري، په لغمان ولایت کې هم دا پروسه جریان لري. خوشبختانه وایم چې د لغمان ولایت په سطحه باندې کومه سرسبزي چې سږ کال په پروګرام کې نیول شوی چې هغه زه بېلابېل د ولسونو ته ښکاره کړم او مرکزي دولت هم. مونږ د لغمان ولایت په سطحه باندې ډېر زر د زراعت ریاست چې ډېر زره بوټي، میوهدار بوټي چې البته په ټولو ولسوالیو کې د دکانان ته په فني شکل باندې چې هغه تصدیقي بوټي وو توزیع شوي دي. د دې په څنګ کې 20,000 بوټي چې هغې کې زینتي، ځنګلاتي او ګلونه هغه د عامه پارکونو په خاطر باندې، د عامه ځایونو په خاطر باندې، کلینیکونو، مکتبونو، شبخانو او ادارو په خاطر باندې ولسونو ته په واک کې ورکول کېږي او اداره ته په واک کې ورکول کېږي. د دې په څنګ کې موږ د خصوصي سکتور په برخه کې موږ چې د نیالګیو اتحادیه لرو، چې دغه اتحادیې د طریقه 15 لکه بوټو په خواوشا کې چې هغې کې میوهدار او بې میوې بوټي دي بیرون د ولایت نه نور ولایتونو ته لېږل شوي دي.
او په داخل د ولایت کې د مغو د خوانه چې چا د خپل کور لپاره یو بوټي خریداري کړی دی میوهدار او بمیوي چې تقریبا 1,40,000 بوټو په خوشا کې هغه ځنګلاتي زینتي او ګلان په دې ولایت په سطح باندې خرڅ کړي دي په پروژاتو رسول دي او ولسونو ته اخیستي دي او 40,000 بوټي هغه میوهجات بوټي دي چې دا د خلکو اخیستي البته هغه د خپل کور په داخل کې یا په باغچو کې چې دوی کوي په دې شکل باندې هغه شوي دي دغه پروسه چې دغه نن جریان لري دا به انشاءالله د ټولو ولسوالیو په سطح باندې دغه د سرسبزۍ پروګرام چې دغه د تلپاتې سولې تر عنوان لاندې په ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله دغه د بوټو کمپاین جریان لري چې دغه اوس هم د کابل او جلبات په لوی سړک باندې د ختیځ خبریالان د خوانه د ډرونټې نه تر د لغمان دروازې پورې د سړک دواړو غاړو ته د سرسبزۍ په خطر باندې بوټي کینول کېږي نو دغه پروسه به انشاءالله جریان او په راتلونکي کې به انشاءالله موږ امیدوار یو چې یو شین او سمسور او د سولې نه ډک کال به ولرو او لغمان به ولرو ساتنې په برخه کې د ولسونو نه دا هیله لرو چې هر څوک په دغه ساحه کې چې نږدې وي دغه د بوټو په حفاظت کې د بوټو په آبیارۍ کې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي چې تر څو پورې موږ دغه د سلطان غازي بابا خرګوټی چې موږ البته یو ښه خرګوټی دی چې دا موږ یو سرسبز خرګوټی هم ولرو چې دا د یو نړیوال معیارونو دغه نه دی چې باید خرګوټو کې دغه شنه ساحې او دغه ځنګلاتي ساحې او زینتي ساحې دا باید وده وکړي نو په دغه برخه کې چې دا یو پارک ساحه ده د سلطان غازي بابا په ساحه کې نو دا د ولسونو باندې حق دی چې ولسونه باید دې په حفاظت او ساتنه کې چې په سبز ځای کې ولاړ یاستو او دغه د نیالچازۍ خطر باندې راغلي یاستو د نیالګي کې نو لغمان سرسبز کوو لکه څرنګه چې نن د قرغیو ولسوالۍ د لغمان د ټولو ولسوالیو 15 ولسوالیو ځوانان مدني فعالان ټول راغلي دي او د لغمان د سمسورتیا دپاره هلې ځلې کوي یو نیالګی د خپل ځان دپاره بل د لغمان دپاره کینو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن د لغمان کې داسې یو اشر و چې ما په خپل تاریخ کې یعنې چې زما په څومره عمر دی داسې حالت ما نه و لیدلی چې ځوانانو داسې هلې ځلې کولې او په دې نیالګیو کې مثال په نورو پروګرامونو کې حتی سیاسرې خویندې ورونه هم ټول د موږ راغلي وو مشران سپین ږیري د ولایت ټول چارواکي حتی رئیسانو په شمول باندې هر یو د لغمان دپاره یو نیالګی او یو خپل ځان دپاره کېنوو تر څو د لغمان سمسور سي او آینده د تلپاتې سولې دپاره دا پروګرام مخ په وړاندې لاړ شي دا نن ورځ د تلپاتې سولې په خاطر بوټی کېنوم او دعا کوم د دې سرلیک لاندې نن د اشر چې د لغمان ولایت کې په لار اچول شوی ده د 10,000 څخه زیات بوټي به په دغه پارک کې چې دا عامه پارک ده 15 جریبه مساحت لري نن کېنول کېږي چې په دې کې مختلف قسم زینتي بوټي دي او انشاءالله زموږ امید دا ده چې نن په ټوله ورځ کې به تر پایه پورې دا پارک موږ په مکمل بشپړ ډول باندې سرسبزه کوو دا لړۍ به ادامه لري څنګه چې د جناب والي صاحب حکم ده در هغې پورې چې بوټی کېنول کېږي موږ به په لغمان کې بوټی کېنوو څه غوښتنه لري د ولسونو نه چې د پارک ته راځي د دغو نیالګیو په ساتنه کې ولسونو څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی په هر حالت کې له موږ سره همکاره واوسیږي د ښاروالۍ د کارمندانو سره لاس په لاس د دغو بوټو په ساتنه کې له موږ سره مرسته وکړي نن په لغمان کې تاسو وینئ چې خوشبختانه د نیالګیو کېنولو جشن ده او دلته عامه پارک ده او په دې عامه پارک کې سلګونه لغماني ځوانان مشران راټول شوي او نیالګي کېنوي د لغمان د سمسورتیا په خاطر خدای تعالی د افغانستان او بیا په خاص لغمان آباد او سمسوره کې د خپل هیواد د ښکلا او د ښېرازۍ په اراده م نن نیالشني وکړه واقعا نن یو لوی ابتکار د لغمان لپاره د لغمان غیور ملت غیور ولسونو غیرتي ولسونو ځوانانو قومي سپین ږیرو علما کرامو امنیتي او مسلکو او دولتي ولایتي ادارې
ټولو په ګډه سره نن تقریبا د 1 لک شاوخوا نیالګیو د نهالشانۍ یو ښایسته جشن یو ښایسته میله وه. تاسو یې خپله شاهدان وئ چې دغه میله دغه یو نیالګی کینول دا د افغانستان لپاره د لغمان لپاره او د ټول هیواد لپاره د سولې یو پیغام لري، د یووالي یو پیغام لري، د اتفاق یو پیغام لري. نو په کار دا ده موږ او تاسو همداسې د سولې لپاره بلا ډېر نیالګي کینوو، د ځان لپاره کینوو، د هیواد لپاره کینوو، د سمسور لغمان لپاره کینوو، د ټول افغانستان د مظلوم ملت لپاره کینوو. خدای تعالی دې زموږ دغه نننی پروګرام په واقعي سولې باندې بدل کړي چې موږ دغه نیالګي کینول او ځوانانو ته او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د هر هغه ځوان ته دا انرژي خدای تعالی ورکړي چې هغوی هم په همدغه نیت د سولې په نیت باندې راپاڅېږي او داسې نیالګي کینوي. د هیواد د سمسورتیا دپاره ځوانانو او ولسونو دغه اقدام چې د نیالګیو د کینولو کرلو په موخه دوی راوتلي دي، نه یوازې دا چې نیالګي د هیواد د اقتصاد کې مهم رول لري بلکې د باندینی عواملو د مخنیوي دپاره چې هغه باد، باران، طوفان او د نور د مخنیوي دپاره ډېر مهم رول لري، بلکې د ګردونو غبارونو د جذب په برخه کې هم دغه ونې چې کوم نن وکرل شي د دې مخه نیسي. ویل کېږي چې یوه د راش یا دغه د صبر ونه چې مثال په کال کې 1 ټن دوړې په خپلو پاڼو کې جذبوي، نو د دې سره کېدلی شي چې فضا هم پاکه شي او په ضمن کې دغه سیمه او منطقه مور سره خپل ښکار شي. دا یو ډېر ښه اقدام دی. موږ باید نیالګي کینو چې راتلونکي نسلونه د دې د استفاده وکړي او دغه کوم پروسه چې نن په لغمان ولایت کې شروع شوې ده واقعا د ستایلو ده او ټول ولس، ټول ځوانان او په مجموع کې ټول ادارات باید دې ته ژمن واوسېږي چې د راتلونکو نسلونو د هوساینې دپاره د هغوی د ګټې اخیستنې دپاره نیالګي کینوي او سیمه ښایسته او سمسور او د هیواد په ابادۍ کې برخه واخلي. ډېره